ښه چیرې ورکې ظالم جانه موږ ته هم ټیم نه راکوې ظالم چرګه د نه مظفر خان سکول باندې اخته یم بس نو ناوخته راسم نن خو د چټۍ و اتوار وي په دې وجه م کور یم ته څنګه یې یاره زه بالکل برابر یم خو ته ټیم نه راکوې ورکې نه راځې یاره یاره څه له ټیم نه در کوم مظفر خانه خو دلته زموږ یو ځای لالا راته ولاړ یو مخ هغه مو بار خاص لکه یم نه ته یارانې مرانې ډېر مه کوه شریف خان یوه خبره درته کوم ته دا سکول یې لکه درځه ترکله به لاړ شو وروره اویزه به در جوړه کړمه او دلته دې چې هلته خلکو یاره ولاړ شه مزې به وکړې یاره خلکو څنګه مزې وکړې هلته څه خبره مظفر خان زما دلته زړه ډېر تنګ دی زه یم تللی وای یو بل ملک له خلکو ملکو له لاړو چکرونه وي مزې کوي موږ دلته په کلي کې یو خلاص درځه چې یاره دونه تنګ یې سبا به ده سبا درځه چې وروره لاړ شو سبا له ما سره رابطه وکړه بس قراره لاړ بس څه خبره یم یاره زه به له تا سره سهار بیا پر چش رابطه کوم ما سره موبایل هم نشته یاره دا خو دونه مسله نه ده زما موبایل در واخله سیم پکښې دی ورور دا سیم نمبر یو چا سره هم نشته به زه ټلیفون در کوم بیا به لاړ شو ښه او دا یو مسله هم نه ده یاره دا سره واخله لاک ماک هېڅ شی هم نه لري بس زه تا ته ټلیفون کوم سمه ده بس بیا به حال سره کوو ته بیا ټلیفون راکوې پر یې نمبر باندې هله لالا غوره السلام علیکم وعلیکم السلام سړی مې جوړې خدای په خیر سړی مې جوړې خدای په خیر دا راځه دا څه شریف خان زه ولاړم بس الله حافظ شریف تم خراب سوی دغه ما په دا گلی کې نه دی خوښ تا دلته کوټې ته راوستلی څه لالا بس دا زما نه دی خوښ دا نه دی سړی دا څنګه د سګریټ بوی دی د سګریټان چا وڅکول یا موږ سګریټان نه څښي لالا څنګه ته نه یې پوهېږې Chiuta la sciarara. Aparte. Apa chiuta la sciarara? Rar chiuta la sciarara. Bo. Rar. Nektar hangur sara garzi dua dabian secret. زه ورکومه 50 سپۍ خرڅه دروز اشه د 2 ډبه سګریټ لیټر د 200 روپۍ موبایل په جیب کې دي ستا تر ما بل قریب دی څوک دغه شیان او تا درایخ اوس ته وګوره په 50 سپۍ خرڅه باندې دا دغه شیان کېږي زه څو نازوم څو یې ښه ساتم هغه ته پر درشت نه دي ښکاره اوس نن راسه دغه یې رزلټ بیا ته ورته وګوره دا ایو شیان ایو ته ورته وګوره تو خدای له عمر سره شیان مناسب دي خانه سړی له سوچ کې متوازن سه دا لغړتوب دا کیسې دا نشې تماشې خلک د نن سبا په نشو کې راولي په تماشو کې راولي تکنکان دا چکرونه دا کیسې دا یې لکه دا ستا ورور دی دی له تا سره ډېر محنت کوي تا سره ډېره خواري کوي او ته په ځان نه پوهېږې که د ده په کول وکړې د دې ژوند په خوند به بیا ته پوه شي کاله پر خپل مخ ځې ستا تر دا ورور بل قریب نشته نه د به د سګریټ پیدا سته نه د به د موبایل پیدا سته نه به د یارانو پیدا سته نه د به د چکرو پیدا سته یا دله دغه شیان په ګټه ورځي دغه ګټه ده د یو دغو شیان پسې ځي د دغه شیان غواړي د یو سبق غواړي نه مستقبل غواړي دا خو د مستقبل لار نه ده چې دی ورته چای راړه تاسو به زه سم حساب کوم یا نور کار مه لره بس دوی به که خدای کول تا سره به مشوره کوي که تا سره به ورور دی ورته پرته چای راړه پرته به مشورې نه ځي پرته اشه ملکه دغه حال دی د مژک پر لکۍ بازار ته جوړ کړي هغه کوم عمر هلکان دي خطا یې کړي ژوند یې ورته تباه کړي مستقبل یې ورته تباه کړي دغه حال دی په معاشره کې دغه حال دی اوس څنګه بې راګرځه یې څونې ګوره څه کمې سترګو سره د نصران مخامخ معاشره تر دغه حاله رسېدلي دي ته خدای ته ورته وګوره دغه حال دی محمد خان ستا خبر صحیح ده حالات دی خراب معاشره خرابه ده خو هلک ډېر غندام ما دی نه وي چې له لاسه درځووځي خو په اعتماد کې وه ځان پورې ونیسه له ځان یې مه جلا کوه
ضیاءالدینه بالکل دغه خبره ده بالکل دغه رنګه به کوو خو دا دی چې اوس ما دا یو چا ته هم نه دی ورېله کړې ده هغه ما ورته وویل په هغه کې دننه لا دا حال دی نو بالکل مشره ډېره خرابه ده ډېر خیال به یې ساتو شریفه دلته را سره چیرې ورکې السلام علیکم. وعلیکم السلام شریف خانه سره مشه شه جوړه بخیر سلامتی جوړیه. چیرې ورکې ظالم چرګه گای یاره ټلیفون د سره بند کړی دی یار ظفر خان هغه موبایل خو لا لاره زه واخیستې ورور سګرېټ هم راسره ډېرې بې عزته کړم اوس زه نه ځم زه به ته ډېر ښه یم زه کور خوشحاله یم ته به خفه کېږې نه پر دا خبره څنګه ته زه وینم یاره عجبه نه ده بس راځه وینې یاره بس درځه ځم ورور زم کار لرم زه ورسره نه څه پساو دا ځینو خلکو مړه زور وایي ته څه کوې